اتلسم سوال دی چې آیا دعا عبادت دی؟ جواب بالکل دعا عبادت دی. څنګه چې عبادت د الله نه ما سوا د بل چا نه پکار، دغه شانتي دعا هم صرف او صرف د الله نه غواړي. د الله نه ما سوا د بل چا نه دعاګانې غوښتل دا شرک دی. قرآن مجید کې الله سبحانه و تعالی په سوره غافر کې فرمایي وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم استعرب داسې فرمایي ادعوني استجب لكم ازما بندگانو د مانه غواړي د مانه دعاګانې وغواړي استجب لكم زستاسو دعاګانې قبلوما ان الذين يستكبرون عن عبادتي یقینا هغه خلق چې زما د عبادت نه تکبر کوي الله فرمایي سيدخلون جهنم داخرين. دا خلق به زه جهنم ته ذلیل داخل کم، دا کسان به زه جهنم ته ور داخل کم. نو د دې د وجه نه دعا عبادت دی. دا به صرف او صرف د الله نه غوښتل کیږي. حدیث کې راځي امام ترمذی رحمه الله په جامع الترمذی کې حدیث راوړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الدعاء هو العباده. دعا عبادت دی. نو د دې د وجه نه هر کله چې دعا عبادت شو، عبادت د الله نه ما سوا د بل چا جایز نه دی، نو دعا هم د الله نه ما سوا د بل چا نه غوښتل نشي. که د بل چا نه دعاګانې غواړي ته د الله سره شرک کی، نو د دې د وجه نه دعا به صرف او صرف د الله نه غواړي. ډیر خلک په دې دعاګانو پسې زیارتونو ته ځي، مزارونو ته ځي، باباګانو لورځي. نو د دې د وجه نه دا خبره په ذهن کې یاد وساتئ دعا عبادت دی او عبادت به صرف الله ته کې. که د الله نه ما سوا د بل چا ته عبادت کو نو ته په شرک کې راضي او مشرک د ځان نه جوړې. نو د دې د وجه نه صرف او صرف دعا به د الله نه غواړي.